ننګرهار کې امامانو او خطیبانو سره د فتح ورځې د نمانځنې په اړه غونډه وشوه. د ننګرهار د ارشاد حج او اوقاف رئیس مفتي عبدالستار سیرت د دې ولایت رسمي ملا امامانو او خطیبانو سره د اسد 40مې د فتح ورځې د نمانځنې د امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو د پلي کېدو او د دینی چارو د سمون په اړه غونډه وکړه. جلال آباد ښاروالۍ مسؤلین وایي ننګرهار کې د اسد 40مه د اسلامي امارت د فتح 4مې کلیزې نمانځنې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. مسؤلین وایي د جلال آباد ښار بېلابېلې 4 لارې او عامه ځایونه د ځانګړو شعارونو، بلبوردونو او د بیرغونو په ځړولو سینګار شوي. د اسد 23مه ننګرهار کې د فتح ورځ د هغه ورځ ده چې د هیواد د نورو ولایتونو د فتوحاتو په څیر ننګرهار هم د فتح او خپلواکۍ له نعمته برخمن شو. ننګرهار میشتې د اسد 23مې ترڅنګ د اسد 40مه چې ټول هیواد په بشپړ ډول له اشغاله خلاص شوی د هیواد په تاریخ کې نه هېرېدونکې او په زرینو کرښو لیکلې ورځ یادوي. دوی له ښاریانو غواړي چې په خوښۍ ونمانځي. او غزنی ولایت کې د ولسي خلکو په همکارۍ د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د آزاد خان په نوم یو ښوونځي ته ودانۍ جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یا د ودانۍ 14 درسي او 8 اداري خونې لري چې د سیمې 1400 زده کوونکو ته د زده کړو مناسب چاپیریال برابر کړی دی.